له مثل اجره من غیر ان ينقص من اجره شیء. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي که چا یو روجتي ته د روجې په مبارکه میاشت کې روجه ماتې تیاره کړه، نو دا روجه ماتې چې ته هغه روجتي ته ورکې دا به ستا د ګناهونو لپاره بخښنه وګرځي او ستا غاړه به الله د جهنم د اور نه خلاصه کړي، او څومره اجر چې الله رب العزت هغه روجتي ته ورکړی دومره اجر به الله تا ته هم درکوي، غیر د دې نه چې د هغه د اجر نه الله څه کم کړي. صحابه و کرامو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویل یا رسول الله هر یو زمونږ سره خو دومره شی نشته چې موږ روجتي ته پې روجه ماتې تیاره کړو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویلي یعطي الله هذا الثواب من فطر صائما على تمرة او على شربة ماء او مدقة اللبن. دا ضرور نه ده چې تاسو به روجتي ته پوره خوراک او پوره روجه ماتې تیاروئ، بلکې دا ثواب الله هغه چاته ورکوي چې یو روجتي ته تاسو یوه خرما ورکړئ هغه پې روجه ماته کي، یا تاسو یو ګیلاس اوبه ورکړئ هغه پې روجه ماته کي، یا تاسو یو ګیلاس کې لږ شیدې ورکړئ هغه پې روجه ماته کړي، نو الله به دا ثواب تاسو ته درکوي. دا به ستاسو د ګناهونو لپاره بخښنه شي او ستاسو غاړه به الله د جهنم نه خلاصه کړي، او څومره اجر چې الله رب العزت هغه روجتي ته ورکوي دومره اجر به الله تا ته هم درکوي، غیر د دې نه چې د هغو په اجر و ثواب کې څه کمای راشي. نو قدرمنو اوریدونکو ډیره د الله د رحمت میاشت ده، ډیره د مغفرت میاشت ده. الله رب العزت دې موږ د دې رحمت او د مغفرت نه محروموي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي که تاسو ته د روجې په مبارکه میاشت کې څوک سپکه خبره کوي یا تاسو ته شکنځل کوي د هغه په مقابل کې تاسو ځواب ورته مه ووایئ. همدارنګه که څوک غواړي تاسو سره جنګ وکړي د روجې په مبارکه میاشت کې تاسو د انتقام او د بدلې لاس مه پورته کوئ، بلکې تاسو ورته ووایئ چې انی صائم زه روجهدار یم. فإن صابه احد او قاتله فليقل انی صائم. که تاسو ته څوک بد رد وایي تاسو سره غواړي چې جنګ وکړي نو تاسو بدله مه اخلئ، تاسو ورته وایئ چې زه روجهدار یم. نو یو انسان یو مسلمان روجتي انسان هله د الله رب العزت په دې رحمتونو کې رانغښتل کیږي او د الله رب العزت د مغفرت او د رحمت سبب مستحق ګرځي چې هغه د خپل بدن ټول غړي روجه کړي. دا نه چې په خولې باندې خوراک او څښاک نه کوم خو دروغ وایم، حرام ګورم، حرام اورم او حرامو ته متوجه کیږم، دا روجه بیا روجه نه ده. او تل لپاره دا کوشش کوئ په سړک کې په جماعت کې مسافرین وروڼه دي ستاسو تاسو هغو ته څه روجه ماتې تیاره کړئ، کم از کم کنی یو ګیلاس اوبه خو ورکړئ، یوه خرما خو ورکړئ چې الله رب العزت تاسو ته هم بخښنه وکړي او څومره اجر چې الله هغو ته ورکړی هغومره اجر الله تاسو ته درکړي. دا نه چې خپل ځان ته او خپلو کورنۍ ته هم په روجه ماتې کې په څو ډوله روجه ماتې او خوراکونه تیار کړي وي او هغه مسافر او بیچاره او بېوزله چې زموږ په کلي او په کور یا په جومات کې دی د هغه نه موږ خبر نه یو. همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وهو شهر اوله رحمه واوسطه مغفره واخره عتق من النار من خفف عن مملوکه فیه غفر الله له واعتقه من النار. رسول الله فرمایي چې د روجې مبارکه میاشت داسې میاشت ده چې اوله لسیزی د الله رحمت دی، دویمه لسیزی د الله مغفرت دی او آخره لسیزی داسې لسیزه ده چې په هغې کې الله د خپل ګنهګار بندگان د جهنم د اور نه خلاصوي. او چا چې په خپل مزدور باندې په دې ورځ کې تخفیف وکړه یا په دې میاشت کې په هغه باندې کار سپک کړه الله به دې ته بخښنه وکړي او الله به د جهنم د اور نه خلاص کړي. همدارنګه رسول الله فرمایي واستکثروا فیه من